ګرانو کتونکو ستړي مشئ. په افغانستان کې د انجنیرۍ د پوهنتون یوې ډلګۍ ځوانانو انجنیرانو یو چټک ځغست موټر یا ریس کار جوړ کړی دی چې هیله کیږي چې په راتلونکي کال کې به په قطر کې نندارې ته پیش شي. نو له دې سره خلک له طالبانو څخه پوښتنه کوي چې که تعلیم یو مباح کار دی نو ولې د مدرسې طالبان دغسې موټر نشي جوړولی، او که چیرته کې جدید علوم یا نوې زده کړې یو ښه کار دی نو باید بیا نجونو ته هم د پوهنتونونو د تللو اجازه ورکړي، ځکه چې دې سره به هیواد پرمختګ وکړي او موږ به نوی کول تیار کړو او هغه به دا نمونه نوي شیان جوړ کړي چې دې سره به افغانستان د نړۍ په مارکیټ کې خپل جایز مقام ترلاسه کړي او موږ به په 21مه صدۍ کې پرمختګ وکړو. له ملتیا نه مو نړۍ مننه.